سلامونه دوستانو بالاخره اخر هم د همستر کامبیټ لومړی فصل لومړی سیزن پای ته ورسېده او ډیر ژر به د همستر کامبیټ دوهم فصل شروع شي دوهم فصل به پیل شي دا چې په همستر کامبیټ کې لومړی سیزن کې څه شیان تیر شول کوم څه مهمه په کوم اساس باندې موږ ته ګټه راکول کیږي زموږ به ډراپ موږ ته په کوم شکل راکول کیږي همدا قسم دوستانو همستر کامبیټ دوهم سیزن لپاره څه پلان لري څومره وخت به دوام وکړي یا هم په دې کې موږ ته څه شی راکول کیږي څه ډول ګټه به راکول کیږي ټول معلومات درته په دغه ویډیو کې درکوم راځئ دغه ویډیو سره تر پایه پورې وګورئ ترڅو تاسو ته مکمل معلومات درکړم دوستان تاسو ته ښکاره معلومه چې بېګا شپه د افغانستان پر وخت په 10:09 بجې باندې د همستر کامبیټ لومړی فصل پای ته ورسېده او دوی دوهم فصل شروع کړ او دوی اوس موږ تاسو دغه کم ایرډراپ چې موږ ته راکول شوی دی دې په کلکولیشن باندې اخته دی دا محاسبه کوي کله چې محاسبه شوی دې ټاکلې اندازه به هر چېرته خپله برخه ورکول کېږي د ټولو نه مهمه خبره دغه ده چې زیاته کسانو پوښتنه کول چې ایرډراپ موږ ته څنګه راکول کېږي یا په دغه ایرډراپ کې څه شی مهم دی کوین بیلانس پراپرټ او اچیومنټ سکینز کوم شان اوله خبره خو تاسو دا وکم پرون ورځ ما په ټلګرام چینل کې هم ورته پوسټ کړی وو ګورئ همستر کامبیټ په خپله وایي چې ټول هغه کارونه چې کاروونکي د همستر کامبیټ لو په ترڅ کې ترسره کوي د ایرډراپ په پوینټونو بدلېږي هر څه چې تاسو په لوبه کې همستر کامبیټ کې کړي دي هغه ټول مهم دي اچیومنټ دي کارډونه دي کوین بیلانس دی پراپرټ پر اور دی همدا قسم تاسو څومره ملګري را دعوت کړي دي څومره میډیا کمبو اخیستي دی څومره تاسو فعالیت کې به همستر کې کړی دی دا هر څه مهم دي هر څه کوچنی شی هم په همستر کې حسابېږي او دغه مطابق تاسو ته په هر برخه کې جلا ګټه درکول کېږي مثلا یو چا پراپرټ پر اور ډېر کړی دی هغه ته په جلا د هغه په اساس ګټه ورکول کېږي یو چا کوین بیلانس دی هغه ته په هماغه اساس ګټه ورکول کېږي خو بیا هم په هر حال زه تاسو ته پوره معلومات درته په دغه ویډیو کې هم درکوم نو دلته تاسو ته ښکاره چې همستر کامبیټ نوي صفحه راغلې ده په نوي فصل کې دوی ډېر تغیرات راوستلي دي او کله چې تاسو همستر کامبیټ راخلاصوئ په هغه نوي سیزن کې به تاسو د همستر کامبیټ مکمل سیستم وګورئ چې هغه بدل شوی دی انټرفیس نوي شکل ته اوښتی دی نو کله چې تاسو دلته راخلاص کړئ دوستانو دغه د ما راخلاص کړ زه په فکر اوس مهال دومره پوینټونه لرم خو تاسو طریقه اوس درښایم په همستر کامبیټ کې کوم شیان اوس ډېر مهم دي چې همستر کامبیټ ورباندې زیات فوکس کړی دی او زیات په دغه کې مهم دي یو څو شیان دي چې همستر کامبیټ ورته په دغه نوي سیزن کې توجه کړی دی موږ ته په میموري کې راخیستي کله چې تاسو میموري اپشن باندې کلیک واخلئ او دلته تاسو ځینې کارډونه ښایي دغه نه وروسته تاسو ته وایي چې څومره وخت تاسو په همستر کامبیټ کې جوین شوي څومره کار مو پکې کړی څو ورځې دلته ټولې ورځې تاسو ته ښایي نو هغه چا چې پکې ډېر ورځې وخت تېر کړی دی ممکن هغه ته ایرډراپ ډېر ورکړل شي او دا نو ورپسې تاسو څومره کارډونه اپګریډ کړي دي هغه دوی چې زیاتره وخت پراپرټ پر اور خبره کوله چې تاسو پراپرټ پر اور زیات کړئ هغه څخه هدف دا و چې تاسو د کارډونه اپګریډ کړئ کارډونه واخلئ لوړ کړئ تاسو د هغې په اساس باندې زیاته ګټه درکول کېږي نو هر چا چې زیات کارډونه اخیستي وي پراپرټ پر اور زیات وي دغه مهم پوینټ دی ورپسې دا چې تاسو مکمل کوینز بیلانس څومره دی څومره ارنینګ مو کړی دی دغه هم مهم دی دا ټول په نظر کې درته نیول شوی دی چون موږ ته خو صرف کوین بیلانس هلته معلومه ده خو موږ چې په کارډونو باندې مصرف کړی هغه موږ ته نه معلومه ده ټوټلي دلته راخیستی چې دومره ستاسو بیلانس لري ټول دلته مهم دی او دغه نه وروسته دوستان تاسو نوی سیزن چې کوم دی هغه پیل شوی دی کله دوستان تاسو دلته راشئ په د ایرډراپ بټن باندې کلیک وکړئ دوی وایي چې موږ ستاسو هر څه محاسبه کوو او دغه رزلټ به تاسو ته زر درکوو خو همستر کامبیټ کې موږ ته دغه ایرډراپ په کوم شکل راکول کېږي مهم پوینټ دغه ده چې کوم شیان به په نظر کې راول کېږي نو هغه پوینټونه چې په همستر کامبیټ کې موږ تاسو ډېر ضرور دی هغه دا شیان دي لکه د ایرډراپ الوکیشن پوینټس چې کوم ویډرال فر هغه پکې تر ټولو زیات مهم دي لومړی پاسیو انکم دی پاسیو انکم په اړه ما تاسو ته مخکې ویلي پاسیو انکم پراپرټ پر اور چې کوم دی هغه ممکن دی کې کوین بیلانس هم دوی په نظر کې ونیسي خو زیات ممکن امکان لري چې په دې کې پراپرټ پر اور سره محاسبه شي دوهم پکې ارن ټاسک دی ډیلی کوم ټاسکونه چې راتلل هغه او همدارنګه کمبو راتلل په هغې کې ډیلی سایفر راتلو ډیلی کوم ویډیوګان چې همستر کامبیټ اپلوډ کول تاسو هغه باید کتلي واچ کړي وي هغه نه اوس اچیومنټ دی اچیومنټ کې چې څومره کارډونه شیان دي هغه ټول په نظر کې نیول کېږي نو کوم اچیومنټ کې چې کوم شیان تاسو اخیستي ټول محاسبه کېږي تاسو په نظر کې نیول کېږي دا نو سره ټلګرام سبسکرپشن دی ټلګرام چینل دوی باید تاسو ضرور جوین کړئ وي او کیز د کیز په دې مطلب چې کلیان تاسو اخیستي دي څومره ګیمونه چې تاسو په همستر کې کړي دي هغه ټول په اساس چې تاسو څومره کلیان ترلاسه کړي دي ریل کلیان هغه په نظر کې نیول کېږي چې مقصد دغه کس دومره گیم کړی دی دومره کلیان اخیستي دي نو هغه ته هم زیات ایرډراپ ورکول کېږي نو دغه ایرډراپ په اساس باندې همستر کامبیټ خپله محاسبه کوي ایرډراپ په څو برخو ویشي
او دغه کې مقصد پاسیو انکم ته په ځانګړي فیصدي ورکوي 10% 60% یا هم 50%. همدا قسم ارن تاسو ته فرندز چې ملګري زیاته وت کړی دي د ټول ته په ځانګړي فیصدي ورکول کیږي په هغه اساس باندې موږ تاسو ته خپل ایر ډراپ راکول کیږي. لکه ښه مثال کیټس کوین د کیټس کوین کې چې گیم ډیر کړه هغه ته ګټه ورکړي دا چې ملګری ډیر دا ورکړي هغه ته جلا ګټه ورکړي دا همدا قسم هم سټار کمبیټ هم کوي. دا د لومړي سیزن په اړه سم معلومات خدا هغه معلومات چې ما د خپل تجربه په اساس باندې ترته ویل ممکن هم سټار کمبیټ په دې کې سخت تغیرات راولي ځکه چې د دوی مکمل سپلای ډیر کم دی صرف 100 بلیونه کوینز دي او 100 بلیونه کوینز چې موږ تاسو فکر وکړو ممکن په دې کې دغه کوم کوین ویلانس چې کم دی ممکن د 1 میلیون کوین څخه ډیر لږ کوین راشي 100 کوین راشي زر خو ممکن را نشي او یم د پروفټ پر اور چې کم دی هغه 1 میلیون پروفټ پر اور څخه موږ ته زر هم ستر ټوکن راکول شي یا هم تر دې کم او زیات. خو دوی راتلونکي اعلان ته بیا موږ په تمه کې ممکن نشوه یا هم سبا پورې دغه معلومات وشي او نوې سیزن ته چې کله چرته راشي تاسو نوې سیزن وینئ په دې کې ډیر زیات تغیرات راغلي. په نوې سیزن کې موږ ته د کوینز په ځای ډایمنډ راکول کیږي الماس راکول کیږي. مخکې موږ ته کوینز راکول کېدل دل په دې کې الماس راکول کیږي خو په دې کې مهمه خبر ده چې الماس دومره په لږ اندازه موږ ته راکول کیږي چې ډیر لږ دي. او دلته چې تاسو راشي په دې مینه گیم اپشن باندې کلیک وکړئ بیل تر راشي په دغه کارډونو باندې تاسو ورته کلیک وکړئ. کارډونو کې دلته نوي کارډونه راغلي دا کارډونه ضرور واخلئ او خو دغه نه مخکې تاسو ته په کار ده چې تاسو یو څه کوینز بل دلته یو څه الماس ولرئ یا ډایمنډ ولرئ. ډایمنډ لپاره په دې ارن بټن باندې کلیک وکړئ. په ارن بټن باندې چې کله کلیک واخیسته په دې کې دغه کم ټسون چې د ویډیو وګورئ همدارنګه دغه د پیجونه سوشل میډیا اکاونټونه فالو کړئ چې فالو کړل په دې کې تقریبا تاسو ته یو څه نظر ډایمنډ درکول کیږي چې هغه درکړل په هغه سره بیا راشي دلته دغه گیم اپشن ته پلی ګراوند اپشن کلیک بیا ماین کارت ته راشي په دې کې چې څومره کارډونه تاسو درکول شوي د نیو اپشن ته چې کله راشي دغه نیو اپشن ته په دې کې دا کارډونه واخلئ او تاسو خپل پروفټ پر اور باندې روان کړئ. نو دې سره به دغه نوې سیزن چې کوم دی تاسو پیل شي. اوس نوې سیزن کې پلان دوی سره لري دوی نه خپل هم ویل دي چې مقصد موږ انټرلوډ واخیسته. انټرلوډ په دې مطلب چې موږ یو ولنډه وقفه اخلو د وقفې وروسته به د موږ دوهم سیزن پیل شي او دوهم سیزن ممکن یو څو اونۍ دوام وکړي او دوی زیاتره فوکس دی په دوهم سیزن باندې ولې د دې لپاره چې دوی خلک د وروسته نور کمیونټي هم زیاته کړي. یعنی په لومړي سیزن کې کېدای شي موږ تاسو ایر ډراپ ډیر راکول شي ولې په دې خاطر چې موږ تاسو دوهم سیزن لپاره ډیر کار وکړو. نو د دې څخه داسې معلومیږي چې دوی یو کوچنی انټرلوډ اخیستی دی وقفه اخیستې ده او دا وقفه به د ممکن د سپټمبر تر 28 تاریخ پورې دوام کوي. هغه وروسته چې کله لیستینګ پای ته ورسېده دوی به دغه نوی سیستم په بشپړ توګه روان کړي. په دې کې موږ ته ډایمنډ راکول کېږي ډایمنډ هم په ډېر کمه اندازه سره به راکول کېږي او دا به ریل ډایمنډ داسې ډایمنډ وي چې بالکل دغه به مقصد چې څومره موږ ته راکول کېږي ټول به محاسبه کېږي. داسې نه چې مقصد یو میلیون کوینز بلانس څخه لږ اندازه موږ ته راکول کېږي. نو نوی سیزن چې کوم دی دوی زیاتره فوکس چې دی په دوهم سیزن باندې دی. بار بار دوی یادونه کوي چې زموږ ایر ډراپ ختم شوی نه دی بلکې موږ اوس د ایر ډراپ پیل وکړ. په دې مطلب چې دوی دوهم سیزن پیل کوي او کېدای شي دې لپاره موږ د اول سیزن چې کوم دی د دې کې ایر ډراپ ډیر راکول شي. دوهم خبر دا چې زیاته کسانو ته چیټینګ کارت ورکړل شوی دی. په دې مطلب چې د بوټونو څخه زیات کلیانې راخیستې په زیات اندازه سره هغوی اکاونټونه چې کله ایډراپ باندې کلیک وکړئ دوی ته ویل دي چې مقصد تاسو په دې سیزن کې چیټینګ کړئ. د دوهم سیزن لپاره تاسو په عادلانه توګه خپل ایډراپ مخ یوسئ چیټینګ یا غلطي مه کوئ موږ سره. نو ممکن هغه کسان د ایډراپ څخه وویستل شي ایډراپ څخه محروم شي. دې څخه داسې معلومیږي چې ایډراپ په لږ اندازه کم خلک ته ورکېږي خو زیات به ورکول کېږي. نو دا و د همسټر کمبیټ د نوي سیزن په اړه څه مهم معلومات چې ما تاسو درکړل. په دې چې دغه ویډیو تاسو خوښ وي ویډیو لایک کړئ او که نوی اپډیټ سره راتلل زما ټلیګرام چینل جوین کړئ. په کې به تاسو نوی اپډیټ هر څه شیر کوم. مننه چې وختونه مو ښه شي ولرئ.